د پاکستان لپاره بد خبر. یو 4 کسیزه هندي پلاوی د سلما ډیم لیدلو ته راغلی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. په افغانستان کې د تیر حکومت له منځه تللو او د اسلامي امارت له واک ته رسېدلو وروسته په لومړي ځل یو هندي تخنیکي ډله افغانستان ته راغلې ده. هندي دی وایر رسنۍ لیکلي دي 4 کسیزه هندي پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ افغانستان ته رسېدلی دی. خبر وایي دغه پلاوی هرات ولایت ته تللی دی او 3 ورځې یې هلته تېرې کړې دي چې موخه یې له سلما ډیم څخه لیدل وو. سلما ډیم چې په رسمي ډول د افغان هند دوستۍ ډیم په نوم یادیږي د هند په مالي مرسته جوړ شوی دی. په یاد ډیم 265 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. هندي پلاوی د هند وفوکس شرکت غړي دي چې لومړی کابل او بیا هرات ته تللي دي. ځایي امنیتي چارواکو د افغانستان د اوبو انرژي وزارت مسؤلینو د هندي پلاوی ملتیا کوله. سلما ډیم په 2014 کال کې پرانیستل شوی دی. هند د طالبانو د تیر حکومت برعکس دا ځل له طالبانو سره د تعامل لاره غوره کړې ده. افغانستان ته د هندي پلاوی راتګ ښایي چې هند له اسلامي امارت سره خپل تعامل او اړیکو ته سوکا پراختیا ورکوي. هند د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان یو له سترو مالي مرستندویانو څخه وو چې لسګونه لوی پروژې یې پلي کړي دي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې